هلمند والي د ګرمسیر له مسؤلینو، علماء کرامو او ولسي متنفذینو سره غونډه وکړه. پر مهال د هلمند امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر، د استخباراتو رئیس الحاج قاری محمد ظاهر مبشر، د امنیه قومندانۍ د پیژند مدیر قاری زبیر، د ولایت مقام مالی مسؤل قاری حسن الله عادل، د اړیکو مسؤل هدایت الله حقیار، امنیتي او حقوقي کارپوه ملا حفیظ الله اکبر اغا او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو حضور درلود. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبري اژانس ته وویل چې د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجي عمري صاحب، امنیه قومندان بلال حاج ملا صاحب او د ځایي ادارو نورو مسؤلینو د عمومي او ډاډمن امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړه. عمده او مهمې غوښتنې او ځینې ستونزې یې شریکې کړې او د رسېدنې او د حل په موخه یې د همکارۍ او پاملرنې غوښتنه وکړه. د خلکو په استازیتوب یو تن دیني عالم راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه. د اسلامي امارت د بشپړ ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ او بیا یې د ولسونو غوښتنې او عمده ستونزې یو په یو له مشرانو سره شریکې کړې. نوموړي د ګرمسیر د عمومي سړک د جوړولو، کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې، د څښاک او زراعت اوبو، روغتیایي خدماتو، مهاجرینو لپاره د میشتګینې ځای او یو لړ نورو ستونزو یادونه وکړه او دا یې د یادې ولسوالۍ د ولسونو عمومي او مهمې غوښتنې وبللې. هلمند والي ښاغلي مسلم کندوزي د ګرمسیر د خلکو جهاد او قربانۍ وستایلې او د هغوی د ښه خدمت او اتحاد څخه یې مننه وکړه. نوموړي د دې ولسوالۍ د مسؤلینو او خلکو غوښتنې او عمده ستونزې واورېدې او د امکان تر حده د بشپړې او لازمې همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي د نشي توکو په وړاندې مبارزې، د امراو اطاعت او د ولس پر بشپړ وحدت باندې ټینګار وکړ او له خپل لوري د اړتیا په هره برخه کې د لازمې پاملرنې ډاډ ورکړ.